زه یم د کوچیانو سرخیله یم او دلته هم په مهاجرینو کې زه پرته یم. وزارت مهاجرینو ته مې زنګ وکړ. وزارت مهاجرین موږ ته وایي چې تاسې مربوط د هغې هستئ ښاروالۍ ولسوالۍ هستئ یا مربوط د هغې هستئ نایب دویمستمې نایب. بیا چې ما ورته ویلي چې هغه ته نو تاسې څنګه چې هلته ښایي دلته دویمستمې نایب کې ما وتوجیه شو، په هغه کې هم توجیه شو، په نایب کې هم توجیه شو، په ولسوالۍ کې ولې یې موږ ته نه راکوئ؟ وایي تاسې مربوط د والي د کابل کېږئ، تاسې مربوط د والي د کابل کېږي. ما په خپله والي د کابل ته زنګ وهلی، والي د کابل راته وویل چې نه نایب ته ورکوم نه ولسوالۍ ته ورکوم، زه په خپله مستقیم در سره کومک کوم. نن دلته ډوډۍ توزیع کېږي ولې ما ته کومک نه کوي؟ ولې زه د دې خاورې بچی نه یم؟ د ما اولاد د دې خاورې بچی نه ده وخته که د دې خاورې بچی نه یي. موږ د له دجې نه بار کې والي د کابل د راسې موږ د بار کې له دجې نه چې موږ لاړ شو په یو خوا باندې دا د موږ ته سم څه ووایي او که موږ د دې خاورې بچی نه سو نو بیا د موږ حق دې راکړي. همدا نن ما زنګ وهلی د والي صاحب ته، والي صاحب د ما تلیفون نه چېږو. خپله والي صاحب ما ته ویلي زه د شماره ثبتوم، زه درته زنګ وکړم. کومه ده نه موږ سره غنم کومک کړو نه دا ډوډۍ کومک وکړه. د موږ کونډې، د موږ یتیمان، د موږ خلک غریبان ټول لږې نه مري. هغه څوک چې واسطه لري، څوک چې هغه لري زور لري هغه ډوډۍ اخلي، څوک چې زور نه لري واسطه نه لري ډوډۍ نه اخلي. نو ولې ښاروالۍ نه نایب نه مننه د رئیس د موږ لستونه یې ټول کړي دي. وایي زه وړم ښاروالۍ ته، ښاروالۍ نه دوی ته تاسو ته به ډوډۍ درکړم.